بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په پی ایچ پی کې موږ سوپر ګلوبل وریبل وایو. سوپر ګلوبل وریبل په دې معنی موږ سره یو فایل کې ډیټا یې موږ یې غواړو په بل فایل کې هم اکسس کو، یعنی لاسرسی ورته ولرو. نو د دې کار لپاره موږ سوپر ګلوبل وریبل نه کار اخلو. اوس د فارم لپاره چې کوم وریبل دي هغه به نن چې کوو وایو. فرض مثال موږ سره یو فارم موږ جوړ کړی دا، موږ دلته یو نیم ولرو، دلته انپوټ یې مثلا اف نیم ولرو، انپوټ یې دلته موږ سره مثلا ریډیو بټن یې چې دا جنډر میل او فیمیل ده مثلا، او دلته موږ یو دانه بټن ولرو. زه وایم په دې بټن باندې کلیک سي د دې فارم ډیټا راواخلم او بل فایل ته یې ولېږم، د دې فایل ډیټا راواخلم بل فایل ته یې ولېږم. نو دغه ډیټا چې له فارم نه راخولو بل ځای ته یې لیږو. د دې لپاره په پی ایچ پي کې سوپر ګلوبل وریبل دي چې یو پوسټ ده، بل ګیټ ده او بل چې ده ریکویسټ ده. موږ چې کله فارم نه ډیټا راخلو د دغه میتودونو په اساس راخلو، یعنی د پوسټ په واسطه او د ګیټ او ریکویسټ په واسطه موږ کولی سو له یو فارم نه ډیټا راواخلو او په هغې باندې عمل اجرا کړو. نو تاسې ګورئ چې ما دلته یو فارم جوړ کړی ده د بوسټرپ له لارې. که تاسې په دې باندې نه پوهېږئ زما د بوسټرپ هغه ویډیوګانې وګورئ په یوټیوب کې پلی لیست کې تقریبا 2 ساعته کورس ده، په 2 ویډیوګانو کې ټول تشریح شوی مکمل بوسټرپ. نو ګورئ ما دلته بوسټرپ نور شي نه دي کړي، بوسټرپ فایل مې لینک کړی ده چې دا بوسټرپ لینک کول درس مې مالته ورکړی، او دلته مې یو کانټینر اخیستی ده، رو مې اخیستې ده. دا ښه تاسو سره وګورئ چې ما څه شی کړي دي، او دلته همدغه دلته چې دا رو بنده شوې ده او دلته کانټینر بند شوی ده. ښه، نو زه به اوس داسې وکړم دغه دیو رو به زه دیو به نه کړم، دا به څه شی کړم فارم به یې کړم. چې به یې کړم فارم، او دغلته به هم دا دیو دلته دیو بند ده، دا به زه څه بند کړم فارم به بند کړم. داسې کې فارم، ځکه چې ما هغه دیو مې چېته واړوه فارم ته واړوه. نو ګورئ که زه دا فاصلې تاسې بیخي له منځه یوسم، اوس به تاسې صحیح وینئ. ښه، نو تاسې ګورئ چې دلته ما دیو اخیستی او دلته مې بند کړی ده، دلته مې فارم اخیستی او دلته مې بند کړی، او په دې داخل کې ما کالمونه اخیستي دي، او دې فارم ته ما کلاس چې ورکړی رو ورکړی ده. نو هر کله چې موږ فارم نه ډیټا راخلو فارم ته به موږ چې ورکوو اکشن ورکوو. اکشن کې به خپل دغه فایل، ما ګوره دلته تاسو ویلی چې یو فایل نه ډیټا راخلو بل فایل ته یې لیږو، نو په اکشن کې به دغه د دویم فایل ادرس ورکوي. نو زه به داسې وکړم دلته به یو بل فایل واخلم ریزلټ ډاټ پی ایچ پي. ښه، نو ګورئ زه لس ډاټ پی ایچ پي کې یم، زه غواړم د دې فارم ډیټا بل فایل ته ولېږم. نو بیا یې تکراروم، هغه د فارم ادرس به په اکشن کې د بل فایل ادرس به یې په اکشن کې لیکئ. نو زه به داسې وکړم دلته ګوره دا موږ سره 10 ډاټ پی ایچ پي فایل ده، نو دلته ما فارم اخیستی، همدغه رقم تاسې یو ډیزاین به جوړ کړئ داسې بوسټرپ له لارې، دا شی فلیکس کالم اخیستی داسې دا کالم شکل کې راشي. ښه، نو نور خاص څه نه دي، یو دانه فلیکس کالم دغه مهم ده پکې چې کالم شکل کې مې راوستی ده، نور فارم ګروپ او فارم کنټرول شیان دي. ښه، نو دغه فارم
ټک چې دا دې ته به اکشن ورکوي او اکشن ولې ورکوو چې دلته موږ د بل فایل ادرس ورکوو نو بل فایل نوم ګوره په یو فولډر کې یم نو ګوره څنګ په څنګ دي دا ګوره دلته لاس ډاټ پی ایچ پي دلته ریزلټ ډاټ پی ایچ پي نو دلته به ولیکم ریزلټ ډاټ پی ایچ پي اول خو فارم ته مې اکشن ورکه بل به اوس میتود ولیکئ چې ولیکئ میتود ما درته ویلې چې دلته موږ سره درې دانې دي پوسټ دا او ګیټ دا موږ چې فارم ډیټا لیږو د پوسټ او ګیټ په اساس لیږو نو دلته اوس ته مشخص کا اوس فرق درته وایم پوسټ له ګیټ سره څه فرق لري اوس دلته خپل میتود مشخص کا چې ته دا پوسټ په اساس لیږي که د ګیټ په اساس زه ورته وایم پوسټ دا به په غټو حروفو لیکئ نو دلته به بیا تکراروم فارم کې به یو اکشن تعینوئ د خپل فایل ادرس به ورکوئ میتود کې به خپل میتود ورکوئ چې دا فارم ډیټا ته د کوم میتود په اساس لیږي موږ سره دوه میتوده دي پوسټ دا او ګیټ دا ښه نو ما ورته ولیکه که زه د پوسټ په اساس لیږم نو هر اوس چې کله زه دلته په دې باندې اډ باندې کلیک کوم ګورئ موږ ډایرکټ دا بټن ده ګورئ یو بټن مې دلته اخیسته ده نه دې کې ښه متوجه اوسئ دا نو دلته ګوره زه چې کله په دا بټن باندې کلیک کوم اوس ما چیرته لیږي ریزلټ ډاټ پی ایچ پي ته لیږي ولې مې لیږي ځکه دلته ما اکشن ورته تعین کړ که چیرې زه د اکشن پاک کړم نو راسم اوس دا ریفرش کړم نو موږ لاس ډاټ پی ایچ پي ته نه لیږي نو زه اوس به داسې وکړم بیرته به کنټرول زیډ کړم دا به راولم نو اوس موږ ریزلټ ډاټ پی ایچ پي ته ځکه لیږي چې موږ هلته ادرس به مو ورکړی اکشن مو ورکړی اوس هم دغه د فایل ډیټا نه ځي که چیرې زه مثلا دلته نیم کې احمد ولیکم دلته خان ولیکم او دلته مثلا خان ولیکم اډ کلیک کوم بیا هم موږ ته د دې فارم ډیټا نه لیږي ځکه نه لیږي چې ته خو دلته چې دا بل فارم کې ډیټا راخلې دا نیم نو تا هر انپوټ ته باید ته چی ورکې یو نوم مشخص کړي هر انپوټ چې تا اخیستی ده دې ته به یو نوم ورکړي نو زه به ورکړم نیم او دلته به دې ته به یو نوم ورکړم نوم به چی ورکړم مثلا نوم به ورکړم دلته دا فرست نیم ده مثلا فرست نیم هر انپوټ ته به یو نیم ورکړي دلته به هم زه راسم نیم او نیم به ورکړم لست نیم یعنی دغه نیم په اساس موږ په بل فایل کې د دې ډیټا پیژنو ښه دلته به هم زه ورکړم دا مثلا اف نیم به ورکړم اف نیم دا یې تاسې په زړه ده چې هلته تاسې وپېژنئ اف نیم او دلته به ورکړم لاست نیم ګوره ښه متوجه اوسئ نیم هر انپوټ ته ما هر انپوټ ته ګوره هر انپوټ ته ما چې ورکړی ده یو نوم مې ورکړ ښه راځم زه که ولیکم مثلا واثق اف نیم مثلا او دا شی نو که زه دلته کلیک کړم اوس دې ډیټا یې هلته ولېږله خو موږ دلته نه ده ښکاره کړی نو راځم ریزلټ ډاټ پی ایچ پي ته اوس کوډ کوم دلته به پی ایچ پي اوس ولیکو زه غواړم هغه فارم ډیټا چې دلته راځي دلته چې کما وینما نو اوس ګورئ موږ کوم میتود په اساس لیکلی ده پوسټ نو دغه ډیټا چې لیږو دا د یو ارې په شکل کې هلته لیږي د چش په شکل کې لیږي ارې په شکل کې نو زه به داسې وکړم دغه ارې به زه تاسو ته وښیم نو د ارې ټول الیمنټونو ښودلو لپاره په پی ایچ پي کې یو طریقه ده پرنټ آن او دلته به خپله ارې اوس ارې موږ پوسټ ښیو که نه نو پوسټ هغه به ټول دلته موږ ته چې کړي وښیي نو ګوره دلته چې کله راځي په دې ارې کې به درته ټوله ډیټا به چې کړي وښیي نو که زه راسم اوس دلته مثلا دا صفحه ریفرش کړم ته ولیکم واثق دا شی او اډ باندې کلیک کړم نو ګورئ دلته اوس موږ سره
ایرر دا وایي چې موږ سوالې نه پېژنو دا به داسې وکړم دا به داسې زه بند کړم ځکه دلته پی ایچ پي موږ نه ده بنده کړې او دلته مانه دا نښې پاتې وې پوسټ نو دا نښې به هم زه چې کومه لرې کړم ښه نو ګورې دې ارې کې اوس هېڅ شی نشته دي ځکه راسمه دا داسې کم بیا یې سبمیټ کم نو ګورې ارې کې ډیټا ولېږله فرست نیم کې واثق ده اف نیم کې فاروق ده او لاست نیم کې نظري ده نو ګورې پرنټ آر څه کار کوي تاسو ته د یو ارې ټوله ډیټا تاسو ته ښیي په دې ارې کې شی ذخیره دي نو زه به داسې وکړم چې تاسې صحیح پې پوه سئ هر کله چې تاسې مکمل ارې کتل غواړئ نو ایکو کا ورته وایم پري ټګ به چې دا ټولې فاصلې ورکړي فاصلې هم ورکړي نو دې کې چې کمې فاصلې دي نو هر کله چې تاسې یو ارې کتل غواړئ دقه طریقه باندې کوئ چې یو پري به یې سر کې خلاصه کوي یو پري به یې اخر کې چې کوي بنده کوي او پرنټ آر او بیا به ارې نوم ولیکئ نو تاسو به د ارې هغه ټوله ډیټا وښیي لوپ موپ ته ضرورت نشته ده نو ځکه راسم اوس دا ریفرش کړم ګوره اوس ځکه خالي ده چې نشته پکې که زه راسم دا بیا اډ کوه نو ګورې اوس تاسې ښه شکل باندې پوهېږئ چې په دغه پوسټ کې څه ډیټا پرته ده نو دا خو ګوره اوس موږ سره تاسې که فکر وکړئ اسوشیټیو ارې ده یو موږ سره کی ده او یو موږ سره قیمت ده کی ده ویلیو ده کی ده ویلیو ده نو زه اوس غواړم د دې ارې زه تنها نیم پرنټ کړم نیم چې کومه پرنټ کړم زه ورته ایکو کا پوسټ خو ارې ده اوس موږ سره او دې کې اوس ماته چې پرنټ کا فرست نیم پرنټ کا چې پرنټ کا فرست نیم بیا ورته وایم ایکو کا دغه ټول ایلیمنټونه به اوس زه چې کومه پرنټ کړم نو ایکو کا پوسټ په پوسټ کې چې ذخیره ده موږ سره د مثلا اف نیم ذخیره ده حق ایکو کا بیا ورته وایم ایکو کا پوسټ او په پوسټ کې چې ذخیره ده موږ سره لاست نیم ذخیره ده دا چې کا ایکو کا نو تاسې به اوس ښه پوه سوي یاست پوسټ میتود نه ډیټا راغلی ده او په هغې کې موږ سره دقه کی ده چې تاسې دلته ولیدله چې دا موږ سره د ارې په شکل کې راځي نو که زه راسم دا ښه ځکه یې راته چې دلته موږ سیمي کالم چې کړی ده پرېښی ده نو که زه راسم اوس دا بیرته راسم دا ډیټا بیا ولیږم نو ګورې واثق یې هم پرنټ کړه فاروق یې هم پرنټ کړه او نظري یې هم پرنټ کړه زه غواړم دا خط بریک سي نو داسې وکړم کانکټینیټ کړه ورسره چې پرنټ کړه بیار هم ورسره کانکټینیټ کړه نو دلته هم یو دانه بیار ښه او دلته هم یو دانه بیار نو ګورئ چې دا ډیټا اوس موږ سره راسه بیا ولیږم واثق فاروق نظري ټول چې کړل د ارې نه ما ډیټا بیرته چې کړله راوښکله نو تاسې پوه شولئ چې پوسټ میتود په اساس موږ څنګه ډیټا ولیږو هر انپوټ ته به چې ورکوو نیم ورکوو او دا ډیټا چې ځي دا یو ارې په شکل کې ځي نو ارې کتلو لپاره به داسې وکئ نو زه به دا پرنټ کړم نور د نه خو که ارې نه غواړئ مستقیما ویلیو پرنټ کول غواړئ ایکو کا پوسټ هر میتود چې تاسې دلته کار کړی حقا نوم به لیکئ دا اوس میتود پوسټ ده نو ځکه ما دلته پوسټ ولیکه بیا به د ارې نښې واچوي هغه کی کې به اوس دقه ویلیوګانې ورکوي چې تاسو ته کم شیان راغلي ورکړي دي نیم نو فرست نیم ځکه مې دلته فرست نیم پېژني چې دلته فرست نیم په نوم ډیټا جیجنه ورته راځي او بل ځکه دلته اف نیم پېژني چې اف نیم په نوم دلته چې راځي ډیټا راځي لاست نیم هم همداسې شکل باندې یعنی پوسټ په اساس موږ کولی شو ډیټا ولیږو ښه زه به دا چې کومه پرنټ کړم هغه به یې کوم کمنټ به یې کړم ما درته ویلی چې موږ د ګیټ په اساس هم چې کولی شو ډیټا لیږو د ګیټ په اساس هم چې لیږو ډیټا لیږو زه راځم اوس میتود ته میتود مې چې که اوس ګیټ تاسو ته تشریح کوم
ګیټ له پوسټ سره فرق دا ده چې پوسټ ګیټ تاسو ته ډیټا په یو آر ال بار کې لیږي. چش کې لیږي؟ یو آر ال بار کې لیږي. دقه کې ډیټا لیږي. که زه راسم اوس ګوره ما میتود چې که هېڅ شی مې هم نه دي کړي، یو مې میتود مې ګیټ که نور همغه شیان دي. نو که زه راسم همدغه ډیټا زه اوس ولېږم ریزلټ ډاټ پي ایچ پي ته، راسم زه دا ذخیره کړم او دا ریفرش کړم. زه مثلا دلته ولیکم واسق دا شی دا شی، نو ګورې ما ته نه صفحه مې ریفرش کړل، نور همغه قصه وه. نو که زه راسم دا اوس ډیټا ولېږم، ګورې ډیټا یې موږ سره په چش کې ولېږله؟ یو آر ال بار کې ولېږله. دقه ډیټا یې ټوله چېرته ولېږله؟ یو آر ال بار کې ولېږله. خو یعنې فرق له پوسټ سره دا ده چې ګیټ تاسو ته ډیټا په یو آر ال بار کې لیږي، پوسټ یې په یو آر ال بار کې نه لیږي. نو هر کله چې تاسې مهمه ډیټا یي هغه د پوسټ په اساس لیږئ، او که چیرې داسې مهمه ډیټا نه وي بیا هغه پروژه کې تاسو ته کار کوم چې کوم ځای کې موږ کار کوو، کوم ځای کې ګیټ نه کار اخلو، کوم ځای کې پوسټ نه، یعنې فرق اوس تاسې پوه شولئ. نور همغه طریقه ده. نو دا هم تاسو ته د یو ارې په شکل کې لیږي. ښه زه اوس غواړم دغه فرست نیم دې کې چې کوم انپوټ کې چې ما فرست نیم لیکلی هغه ایکو کول غواړم، نو ورته ووایه ایکو کا. اوس به د خپل میتود نوم ولیکي. میتود تاسو چې ده ګیټ ده، نو دلته به هم ګیټ ولیکي په غټو حروفو ووایي، دلته به هم باید په غټو حروفو ووایي دلته. ښه اوس به کوم انپوټ کوم نیم دې پرنټ کول غواړئ، دلته خو موږ څو شیان فرست نیم ولیکلی، نیم هم لاست نیم. زه ورته وایم ما ته فرست نیم چې کا ایکو کا. نو اوس یې ګوره ځکه دلته راسم او دا اوس ولېږم، نو دلته موږ ته تنها فرست نیم چې که ایکو که. زه ورته وایم ایکو که موږ سره دغه ګیټ نه چې کومه ډیټا راځي دې کې ما ته لاست نیم چې که ایکو که. نو ځکه راسم اوس صفحه ریفرش کړم، نو موږ سره لاست نیم هم چې که ایکو که. نو که زه راسم ایکو که ورته وایم هغه اف، دلته ګوره موږ سره اف نیم په نوم هم موږ ورکړی که نه، نو ورته وایم دغه ګټ میتود په اساس چې کومه ډیټا راځي نو دې کې موږ ته چې ایکو که اف نیم ایکو که. نور همغه رقم طریقه کار ده، خو فرق یې دا شی ده چې ګیټ تاسو ته په یو آر ال بار کې ډیټا لیږي، پوسټ یې په هغه یو آر ال بار کې ډیټا نه لیږي. مهمه ډیټا موږ د پوسټ په اساس لیږو. نو دا تاسو زده کړه ډیټا څنګه ولیږو، څنګه یې بیرته راواخلو. ښه بل ما تاسو ته ویلی چې موږ د ریکویسټ په اساس هم ډیټا چیک کولی سو، راخیستلی سو. نو ریکویسټ تاسې مستقیما دلته نه لیکئ. ګورئ که زه راسم دلته ګوره ما اوس میتود چې ده ګټ ده، میتود مې چې ده ګټ ده. زه اوس د پوسټ په اساس چې راخلم ډیټا راخلم، نو زه لیکم ایکو کا پوسټ، او په پوسټ نه چې کومه ډیټا راځي. اوس خو موږ میتود چې ده ګټ ده، نو دلته اوس ایرر راکوي. نو زه ورته وایم پوسټ نه که چې کومه ډیټا راځي دې کې فرست نیم ماته چې کا ایکو کا. نو که زه راسم دا ریفرش کړم ګوره اوس دلته وایي دلته زه راسم دا وایي انډیفاینډ ارې کی، دا رقم ارې کی وایي موږ سره نسته ده، ځکه ایرر راکوي چې دلته میتود یې موږ ګټ ده او ما دلته چې لیکلی پوسټ لیکلی ده. زه وایم زه چې کار کول غواړم میتود که ګټ وي او که پوسټ وي دواړو ته کار وکړي، نو هغې لپاره ریکویسټ ده چې ده ریکویسټ په نوم سوپر ګلوبل وریبل دا څه کار کوي. که میتود ګټ وي او که پوسټ وي مکمل درته راخلي ده. که دلته میتود ګوره میتود ریکویسټ په دې معنی چې تا دلته میتود که ګټ وي او که پوسټ وي بیا هم ته د هرې کې ولیکه ورته تا ته یې راخلي، هېڅ مشکل نشته ورته. ریکویسټ د دې لپاره ده. تاسې به یې فرق باندې پوه سوي. یعنې ګیټ ریکویسټ موږ مستقیما دلته نه لیکو. ریکویسټ د دې د ډیټا راخیستلو لپاره کارول کېږي. که میتود ګټ وي او که پوسټ وي دواړو ته کار ورکوي. او که موږ غواړو نه مستقیما هغه کوم میتود چې موږ کار کړی هغه نه ډیټا راغلو هغې دپاره دا کار ده. را بس هم داسې وکړم دا درس به تاسو ته لږ نور هم جالبه کړم. ښه نور ټول شیان ما چې کړل
کومنټ کړل که زه راسم دا ډیټا زه دلته ولیږم هېڅ شی به موږ دلته نه ښیي ځکه چې نه ښیي دلته دغه موږ چې ډیټا لیږو ریزلټ ډاټ پی ایچ پي ته لیږو دې کې ما هېڅ شی هم نه دي لیکلي ټول مې چې کړل کمنټ کړل یا به ټول داسې چې کړم پاک به یې کړم هېڅ شی هم نه ښه زه وایم دغه میتود نه چې کوم دلته چې کومه ډیټا ځي زه وایم دا ډیټا باید هلته راواخلم مثلا هر نوم کې دلته نوم یې ولیکه هلته باید ولیکي ویلکم پلانکی مثلا نو زه به داسې وکړم میتود یې موږ چې دا پوسټ ده نو زه داسې وریبل واخلم نیم په نوم نیم کې چې ذخیره کړه ریزلټ ډاټ پی ایچ پي کې لګیا یم ریزلټ ډاټ پی ایچ پي ډیټا کم نه راځي له دې نه راځي ورته وایم نیم کې چې ذخیره کړه د پوسټ نه چې کومه ډیټا راځي په هغې کې چې کوم فرست نیم ده اقا ما ګوره هغه نه فرست نیم ته به دا ډیټا به له کوم ځای راځي دا ډیټا به له دغه ځای نه راځي دې ځای نه او ما په چیش کې ذخیره کړله اوس مې یو بل وریبل ورته واخیست هغه کې مې نیم په نوم زه ورته وایم ایکو که اوس موږ ته چې ایکو که نیم ایکو که نو که زه راسم دا صفحه ریفرش کړم زه دلته ولیکم خان او دغه کوم ګوره هلته چې ایکو کړل خان یې ته نه ایکو کړل ځکه چې ما ډیټا مې پوسټ نه راواخیستله فرست نیم مې راواخیسته په نیم کې مې ذخیره کړه بېرته مې ایکو کړه زه وایم دغه ما سره ورسره کانکټینیټ چې ویلکم نو زه به هلته ولیکم ویلکم کانکټینیټ که ورسره چې کانکټینیټ که اقه نیم ته ډیټا کوم نه راځي دیج ته کوم نه راځي دیج ته کوم نه راځي له دغه نه راځي ښه ورسره مې ویلکم چې کړل کانکټینیټ که زه اوس خان نو ګورې دلته چې راوستل ویلکم خان یې راوسته زه او مثلا دس کول غواړم چې دلته دغه اف نیم هم ورسره چې ځي راسي نو زه به دلته یو بل وریبل واخلم اف نیم او دلته به اډ پوسټ کې چې ذخیره کړه او کوم ځای راواخله اف نیم راواخله که تاسې دغه اف نیم مثلا غلط ولیکئ دې کې دا ډیټا تاسې کوم نیم ونه لرئ دغه ځای کې تاسو ته ایرر درکوي ځکه اف نیم په نوم ما سره نیم شته ده که نه نو هغه په دې پوسټ کې ځي نو دلته نو که دقه کې باید تاسې هلته ولرئ بیا یې در تکراروم نو زه ورته وایم دلته به یو دانه بیار به چې کم کانکټینیټ کم خط به چې کمه جدا کم نو زه راسم ورته وایم ایکو که موږ ته دقه اف نیم هم ایکو که بیا یې تکراروم اف نیم ته ډیټا کوم نه راځي دیج ته کوم نه دیج ته کوم نه راځي له دقه دوم لاس ډاټ پی ایچ پي نه ځکه دا ډیټا هلته لیږي ښه نو ګورې اوس ما سره دلته دوم خط کې دلته که زه راسم مثلا اف نیم کې زه جان ولیکم ګورې دلته ما ته به دوم خط کې اف نیم هم چې که ایکو کړه ښه زه به داسې وکړم دا به یو ایچ وان کې زه پرنټ کول غواړم نو زه به داسې وکړم ایچ وان به واخلم کانکټینیټ به کوم دې سر کې او دلته به ایچ وان چې کوم ورسره بند کړم چې دا درس ما ته دوم درس کې تشریح کړی فکر کوم نو که زه راسم دا ریفرش کړم نو دا موږ سره په غټ حروفو کې لیکل کېږي ځکه دلته خان جان دا مثلا ګوره دا موږ سره دا رقم همداسې که دا هم راوستل غواړم نو دلته به ایچ وان داسې کړم او دې کې به هم چې کومه داسې شکل کې چې کوم جوړ کړم نو که زه راسم نو دا به موږ سره داسې شکل کې راشي رنګ یې تغیرول غواړم نو سټایل ګورې دلته ما ډبل کوټیشن اخیستي داخل کې بیا سنګل کوټیشن اخلي کالر چې کا ریډ کا هر کله چې تاسې اول ډبل کوټیشن اخلي بیا تاسې داخل کې ډبل کوټیشن نشي اخیستلی نو یا به سنګل کوټیشن اخلي نو کالر مې چې کړه ریډ نو کالر هم چې سي ریډ سي که زه دلته ولیکم احمد او خان ولیکم نو داسې ویلکم احمد خان ګوره فاصله نه لري نو داسې به وکړم دلته به فاصله ورکړم ویلکم داسې فاصله به ورکړم نو دا به فاصله همداسې تخلص یې ورسره راوستل غواړم نو داسې به وکړم یو لاست نیم په نوم به یو بل وریبل واخلم دلته او ورته وایم تا ته ډیټا راځي له پوسټ
پوسټ کې تا سره لاست نیم په نوم یو شی ده لاست نیم نو لاست نیم ته به ډیټا له کوم ځایه راځي له لنډقه ژبه به راشي ښه نو اوس ورته وایم دا نیم سره کانکټینیټ کا این دغه لاست نیم هم ورسره چې کا کانکټینیټ که ګوره نیم سره مې لاست نیم چې کړه کانکټینیټ کړه نو ګورې اوس که زه راسمه لاست نیم مثلا دا شی کوم او اډ باندې کلیک کوم ګوره اوس لسم لاین کې به ایرر دی کو کې لسم لاین کې نو زه به ډایرکټ لسم لاین ته راسمه چې دلته تا سره څه ایرر ده نو زه به داسې وکړمه دیش کې ځکه ایرر ده چې دلته په اتم لاین کې ګوره دلته موږ سره سیمیکالن موږ نه ده پرېښی نو دا لسمې کود نه پېژندله نو دا به داسې کوم ګوره ویلکم احمد نظري دا رقم به یې راوسته نو تاسې زده کړه فارم نه ډیټا موږ څنګه راواخلو ریکویسټ پوسټ ګیټ د ګیټ له پوسټ سره فرق ده او د ریکویسټ استعمال د ریکویسټ که میتود پوسټ یو که ګیټ ریکویسټ تاسو ته چې کوي ډیټا راخلي ګیټ په یو ار ال بار کې ډیټا لیږي موږ چې مهمه ډیټا ګیټ په اساس نه لیږو پوسټ یو ار ال بار کې ډیټا نه لیږي